السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالي زده کوونکو ستړي مسئ. د ریاضي مضمون درېیم پړاو اتم درس ته ښه راغلاست. د نن ورځې د درس موضوع مو په عمودي طریقه د دوه رقمي عددونو سره د دوه رقمي عددونو جمع کول دي. راځئ چې راپیل یې کړو. ګرانو زده کوونکو، د دوه رقمي اعدادو د جمع کولو په پروسه کې تر ټولو مهم کار چې باید وسي هغه د اعدادو د لیکلو ترتیب دی. دوه رقمي اعداد په عمودي ډول داسې ترتیبوو چې د دوهم عدد یویز رقم د لومړي عدد تر یویز رقم لاندې ولیکل سي او د دوهم عدد لسیز رقم د لومړي عدد تر لسیز رقم لاندې ولیکل سي. د مثال په توګه د 43 او 46 عددونه داسې ترتیبوو چې د لومړي عدد یویز چې 3 دی د دوهم عدد له یویز سره چې 6 دی برابر ولیکو او د لومړي عدد لسیز چې 4 دی د دوهم عدد له لسیز سره چې 3 دی هم له یو بل سره برابر ولیکو. په پورته مثال کې لومړی عدد چې 43 دی لومړی رقم یې یعنې 3 یویز او دوهم رقم یعنې 4 یې لسیز نومیږي او دوهم عدد چې 18 دی 6 یې یویز او 3 یې لسیز ګڼل کیږي. اوس راځو د سوال د حل لپاره لومړی د دواړو عددونو یویز خانې جمع کوو چې 3 او 6 دي او حاصل یې چې له 9 سره مساوي دی تر افقي لیکې لاندې لیکو. اوس راځو د لومړي عدد لسیز رقم یعنې 4 د دوهم عدد د لسیز رقم یعنې 3 سره جمع کوو. حاصل یې چې 7 کیږي تر افقي لیکې لاندې د 9 څنګ ته لیکو. زموږ د جواب پایله له 9 سره مساوي ده. راځئ چې یو بل مثال هم حل کړو. په دې مثال کې به 51 او 27 عددونه جمع کړو. حل: عددونه د یویز او لسیز خانو په پام کې نیولو سره منظم لیکو. یویز او یویز چې 1 او 7 دي جمع کوو. حاصل یې 8 کیږي تر افقي لیکې لاندې لیکو. اوس راځو لسیز او لسیز چې 5 او 2 دي جمع کوو او حاصل یې چې 7 کیږي د 8 مخ ته تر افقي لیکې لاندې لیکو چې په 8 سره مساوي کیږي. ګرانو زده کوونکو، دا په عمودي طریقه د دوه رقمي عددونو د جمع کولو زده کړه. په راتلونکي درس کې به په افقي ډول د دوه رقمي عددونو جمع کول زده کړو. په مخه مو ښه.